په ډېره موده پس دی د سیند غاړې ته راووتو. دلته ما د ژوند یو 45 کاله مسلسل داسې تېر کړي شو. هر مازدیګر به دلته راتلو. دا د اوبو دا شور چې کوم دی هسې د انساني ذهن ته قدرتي یو خوشحالي او یو سکون محسوسېږي. قاري صاحب دې باره کې تاسو څه وایئ؟ لکه دا کلیوال ماحول چې کوم دی دا د سیند غاړه دا ماښامي یاره دا خو ماشاءالله ډېر ښایسته سکون میلاو شو. مازدیګر کې دغسې سړی ملګرو کې چکر ولګوي نو خوندونه ترېنه والي. ښایسته هواګانې دي، سړی ورسره لږ فرېش شي که نه. بلکل نیازبین صاحب دا د سیند غاړې شین چمن شنه بوټي دې پسې ډېر خلک ارمان کوي او داسې اوقات وخت فرصت چې ورته وایي نو دې دور سره خلک یو په مصروفیت ډېر زیات شو. د خلکو هر سړی که لوی دی که وړوکی دی دونه مصروفه دی وایي ټایم راسره نشته دی. حالان کې دلته بهر شینکي ته وتل چند منټ ناسته کول دا ډېر ښه دي. ذهني سکون انسان ته میلاوي. لکه تاسو چې څنګه خبره وکړه که نه چې لکه دغه مصروفیات زیات شو که نه یو ټایم کې به مونږ سره دلته د راتلو هم څه سهولت نه و، پیدل به راتلو. کم هر ټایم به فارغه شو ماښام 10 منټو له 15 منټو له خو دې ځای ته به راتلو. نه که ستا یاد شي که نه نو لږه زمانه مخکې به چې د شپې و بجلي نه وه نو د ولې غاړو کې یا د لښتو غاړو کې د دې کلو خلکو کټونه به اچول. ټوله شپه به ناست وو یا به ودوی پروا به نه وه. بلکل خو اوس د امن د وجې نه انسان بهر ته یره محسوسوي نه راوځي. هغه امن نشته که نه چې کوم مخکې چې کم پخوا و. بدامني ډېره شوه. بدامني نو بس سړی په امن نه دی. بدامني ډېره شوه نو بس څوک بار نشي راوتلی. هر چا سره یاره ده د خپل ځان نه. لکه اوس نه ماشوم محفوظ دی نه لوی محفوظ دی